ځان الله دې درته هدایت نصیب کړي. خو ستا تعبیر هغه تعبیر دی د یو ملا صاحب او د امی خبره وه. تاسو خو خیال ما درته کړی م د غالبا یو مولانا و، هر چا ویل ډېر لوی ملا دی او هر چا سره مناظرې کوي او ډېر ښه تقریر بهترین مدلل انداز کې. یو بدماش سړی و، هغه ورته ویل مړه ستاسې ملا به صحیح او علم به صحیح، ما ته را مخامخ کوي. شاګردان ورته راغلي ویل استاد جي وایي وایي یاره د کلي بدماشه خو ملا نه دی، وایي زه ملا یم تا سره مناظره کوي. مولانا صاحب ورته ویل راځئ الله به دیکھې د الله رازو کېدی شي داسې خبرې هغه ته معلومي ما ته نه معلومي، او که الله د هدایت ذریعه وګرځوي راځئ چې لاړ شو بچی هېڅ خبره نه ده. علماو ډېر لرې سوچې ښه عالم قسم دی مونږ بعضې خبرې تعبیر یو شان وي د خلقو بل شان تعبیر وي. مونږ ته دی الله مونږ به ښه تعبیر کوو، ښه تاسې بد تعبیر مه کوئ رونو خدای ناراضه کړي. مولانا صاحب سره د شاګردانو راغی، امی ورته وایي کوم ځای کې مناظره کوو؟ بدماش ورته ویلې ستا کوم ځای خوښوي صاحبه چې ستا ملګري ډېر وي ته په خوشحاله بس وګورې ملا صاحب واوره زما او ستا مناظره به مخامخ خبرې به هغه ویل ډېره ښه ده. مولانا صاحب زړه کرلی بل چې خدای سړی خو اوسه پورې بدماشانو مشر اوس خو ملا دی ته سره بس کوم دا بس څنګه مناظره یي؟ مولانا صاحب 2 رکعاته مونځ به م کړی د الله د یېرې چې خدای اوس مې دې مناظره کې کامیاب امیانو مخکې که وشرمېدلې خو الله دې مل شه بیا. یو ملا صاحب راغی مقتدي ورته استاد ویل د ابراهیم د آدم علیه السلام زوی چې کوم ګډ حلال کړی قرباني چې کړې وه هغه برګو کو تورو کو سپینو کو سرو نه هغه مولوي صاحب ورته ویلې ما څه د رمې نه بېل کړی چې تور دی که سور دی که سپین دی. هغې نور امیانو ته وخندل ای مولا پکې پیل شو ښه وایي بجلیګر مولوي صاحب ویلو چې هغه برګو دله وایي دا پته لګي نه. نو مولانا صاحب هغه ورته ماله څه پته لګي خو بجلیګر مولوي صاحب پته چې برګ دی بس برګ دی. نو دا امیان بیا خاندي. مولانا صاحب ورته وایي راځه مناظرې ته بس ته وایه وایي سبا زما او ستا مناظره ده وایي نن تیار یم. مولانا صاحب الله رنګ زیړ شو دا خو ډېر بلا دی بچې تیار یې بس توکل په خدای نو بس داسې خوا داسې مخامخ میرا او خلق ناس دي مولانا صاحب نه تپوس کوي چې مولانا صاحب مناظره په اشارو کې او که په خبرو کې مولانا صاحب سوچ وکړو چې راشه اشارې ښه دي که په خبرو شو هسې نه چې پیل مې نه کي ویل لازا صاحب په اشارو به مناظره شروع کو. ویل وایه سوال کوه مولانا صاحب. مولانا صاحب ورته ګوته داسې کړه وی او امی کاکا وایه جواب راکا. امی کاکا ورته لاس داسې ګوتې دوه ونیولې ورته وی مولانا صاحب جواب دی والا. مولانا صاحب حیران دی والله سړی خو د کمال نه ډک دی. جوابی صحیح را کو شاگردانو ته وی بالکل جواب صحیح دی. وی ښه امی کاکا نورم خوشحاله شو چې کار وشو د خیر. ورته وی مولانا صاحب دویم جواب سوال کو چې جواب در کوما. مولانا صاحب ورته وی لاس ورته داسې ونیولو 5 ګوتې ورته کولاو کړې. امی صاحب ورته لاس داسې سکو داسې برابر ورته وخوځولو. ګوره مولانا صاحب ورته وی بچی الله دې پتا رحم وکي بهترین جواب دی راکو. اے شاگردانو د کمال نه ډک دی امین دی د علم خزانه ده. ما داسې دویم جواب سوال کړی دی ټیک جواب یې راکو. بیا ورته وی دریم سوال دی کوا. مولانا صاحب د جب نه انډه راواغسته انډه یې راواغسته د چرګې انډه نه ده هغه یې داسې ورته ونیوله. امی کاکا د دې انډې جواب راکا. هغې جب ته لاس کو د پیس ګنډې د جب نه راویستله. ویل مولانا صاحب د دې جواب دی دا دی. پیس یې ورته داسې وخوځولو. مولانا صاحب ورته ویلې بالکل بچیا ستا فهم ستا معلومات ما ومنل چې په اشاراتو کې دومره هوښیار تا سره به نور معلومات څنګه یي. بس بالکل ټیک شو بچیا تا وګټله او ما بیله. مولانا صاحب چې روانېدلو
طالبانو د لاسه ونیولو مولانا صاحب داسې معامله وه تا داسې هغه داسې دوه ګوتې تا لاس داسې کو هغه داسې وکړل تا انډه راویسته هغه د پیس ګنډه راویسته خبره ختمه ورته ویلې اوهو امیو خو بلا امیو خو بلا امیو مولانا صاحب څرنګه وای ما ورته ویل چې ای صاحب الله یو دی د مولانا تعبیر ته ګوره وای دی امی کاکا راته ویل چې جناب محمد رسول الله به ور سره منې د امی جواب داو چې مولانا صاحب یوازې په الله منلو کار کیږي نه ګوته دا سکړه راته اول چې جناب محمد رسول الله به منې طالبان ویلو دا ډېره بلا وه اے مولانا صاحب تا ورته ګوتې داسې کلاو کړې وای او بچیا ما ورته ویل چې پنج بنا د اسلام پنځه دي وای دراته ویل چې زما ور باندې مضبوط ایمان دی وای ما ورته ویل اے بچیا دنیا گول الله پیدا کړی دا هغې جب تلاس کو ماته د پیس ګنډه را وایستله چې الله دا ارس پیدا کړي خو طبقات دي د پیس د پاسه پاڼه یوی بیا پردی بیا بله پاڼی نو داسې نه ده چې ګول دا طبقې دي یو طبقه کې الله نه ده پیدا کړی هغه طالبانو ویلې والله چې بلا سړی هلکه زی چې لاړ شو امی کاکا نه خلق راتاو دي صاحبه او چې امی کاکا خبرو کې خلق وخاندي طالبانو ځان زر ور ورسولو چې ورغله ورته ویلې امی کاکا زمونږ ملا صاحب نه خو دې لاره خطا کړه خود مې ته لاره خطا کړه و یاره امی کاکا دا تا د علم چیرته کړی تا له چې زمونږ استاد ګوته داسې کړه او تا ورته داسې کړل دا څه مطلب دی ویل ستاسې ملا راته ویل چې ګوره سم شه ګنې زه به درنه دا سترګه وباسم وایي ما ورته ویلې چې دا دوه ګوتې مې ګورې تا نه به دواړه سترګې وباسم دا د امی تعبیرو دا د چا تعبیرو دا د داسې مولا تعبیرو چې د ابراهیم علیه السلام بوتان د وخت د زمانې د قوم د شیخ الحدیث او د شیخ القرآن سره برابرای دا ځان له شیخ التفسیر وای مولانا صاحب شاګردان وای اخ زمونږ استاد خو بله بیله ورته لړه کوله هغه ویل چې ما ویل خدای یو ده دی ویل چې رسول الله مبارک به ورسره مني دی وایي نه ستاسې ملا ویل چې سترګې به درنه وباسم او زه وایم دواړه به درنه وباسم دا خو بله بلاغرئ یا می کاکا تا ته زمونږ استاد داسې وکړه وای او ستاسې ملا صاحب ویل چې په دې لاس به درنه سپېړه وباسم وایي ما ورته ویل دا کابلې سوک ګوري که نه ګوري دا کابلې سوک ګوري که نه ګوري طالبانو تندیله کړه سور دا لاس بلا دی تا ته بیا زمونږ استاد انډه وښودله وایي ما ورته ویل چې ملا صاحب چا درته دم کې درکړې ده انډه یوازې مه خوره قبض پیدا کوي پیز ورسره خوره نو دا د امیانو تعبیر دی دا د هغې ملا تعبیر دی چې هغه په علم باطني کې حصه نه اخیستي چې د چا په لاس کې بیعت نه کړی هغه سرسری مولا ورته وایي د دې داسې مثال دی چې کلنډر 3 ورځې ډریور سره وګرځېدلو هغه ورباندې مینه راله چې یتیم دی چې دا بچی زر زر ګاډی یاد کړي راځه بچیه روډ کولاو دی ګاډي ته کښېنه چې ګاډي ته یې کښېنولو داسې یو میټر چې لاړو کیلومیټر سره خوشحاله شو داسې ورځې به ګاډي ته کښېنولو یو ورځ به کېنولو بله ورځ ته استاد وایي بچیه ګاډی کور ودروه ګوره راونه باسئ چې ګاډی ودرولو ډریور بیمار دی صاحب او ګاډي ته کېناستو دې ځای نه خوش کړو 3 پې ماشومان وول 2 پې بوډاګان وول اوس دا ګناه د ډریور و که دا ګناه د دې کلنډر وه تعبیر دلته غلط دی استاد ورته ویلو ګاډی مره وباسه زما د اجازت نه بغیر کلندر چې کېناستو ظالم تبا قاتل کو ومن یقتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير اوس دا قتل عمد دی ځکه ته ډریور نه یو په ورخیږي په ګاډي باندې
دې وجنه یاد ساتئ نن هر سړی مفتی اعظم دی، نن هر سړی شیخ القرآن دی، نن هر سړی ته خلق ناست دي هغه تعبیر کوي. صاحبه ما یو ځلې د هغې خبرې اورېدلې، وایي دا څرنګه چې ابراهیم علیه السلام لاړو، وایي دغه رنګې دا د دې پیرانو د دې مشهورو خلقو دا قبرونه داسې ورانول پکار دي. دا تعبیر ده د اسلام؟